وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بیا لکشان هغه وخت په خیال کې راواله کله چې ستاره فرښتو ته ویلی وو چې زه پزمکه کې یو خلیفہ جوړونکی یم. هغه ویل چې آیا ته پزمکه کې داسې څوک مقرروي چې د ځمکې نظام به خرابوي او ویني به تویوي؟ مونږ خو ستاسو د ثنا سره تسبیح وایو او ستاسو پاکي بیانوو. الله فرمایل چې زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو په هغه نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. د دین رستو الله آدم علیہ السلام ته د ټول سيزونو نمونه اخودل، بیا یې هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ورته او فرمایل چې تاسو دا خیال صحیح دی چې د یو خلیفہ په مقررولو با د ځمکې نظام خراب شي نو د دې سيزونو نمونه راته اوخه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرښتو ارز کړو د نقص نه پاک خو هم ستا ذات دی، مونږ خو بس هغومره علم لرو څومره چې تا مونږ لرا کړی دی. په حقیقت کې هر څه پیژندونکي او په هر څه پوهیدونکي ستانه بغیر بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بیا الله تعالی آدم علیہ السلام ته وویل ته دوی ته د دې سيزونو نمونه اوخیا. کله چې هغه ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل نو الله فرمایل ما تاسو ته ویل نو چې ماته د اسمانونو او د ځمکې هغه ټول حقیقتونه معلوم دي کوم چې تاسو نه پټ دي. چې تاسو ظاهروي هغه هم ماته معلوم دي او چې تاسو پټوي هغه هم زه پیژنم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بیا چې کله مونږ فرښتو ته حکم وکړو چې د آدم علی السلام مخې ته ټیټ شي نو هغه ټول ټیټ شوي، خو ابلیس انکار وکړو. هغه لوی وکړه او په نافرمانو کې شامل شو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. بیا مونږه آدم علیہ السلام ته وویل چې تو او ستا خزا تاسو دواړه په جنت کې اوسئ او دلته په فراخۍ سره چې څو غواړئ هغه خورئ، خو دې ونې ته نږدې مه ورځئ ګینې نو په ظالمانو کې به شمار شئ.